افغان ولسمشر اشرف غني منلي چې لا هم په دولتي ادارو کې ښځو ته په کمه کتل کیږي. ولسمشر په ار کې د ښځو په اړه په یوې غونډې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولو ننګونو لامل دا دی چې اساسي قانون نه پلي کیږي. سلامونه، ستړي مسئ، زه حیا یم. د نن شپې د خپرونې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د بحث میلمنې مو دي د ولسي جرګې غړې هیلۍ ارشاد، د عدالت مؤسسې رئیسه لیلما ناصري، د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس او د ښځو د حقونو فعاله ناهید ایسار. تاسو دواړو اغلو ته ستړي مه شئ وایم او ښه راغلاست. البته په خپرونه کې زموږ د دوه نورې میلمنې هم دي، دوی به په لاره کې بیا به موږ سره یو ځای سي، نو موږ به خپل بحث شروع کړو. اغلې لیلما ناصري، ولې په دولتي ادارو کې چیرې چې زموږ باسواده قشر فعالیت لري ښځو ته په کمه کتل کیږي؟ تر ټولو د مخه خو مننه کوم چې دې خپرونې ته م راغوښتې یم او سلام وړاندې کوم تاسې او ستاسې ټولو لیدونکو ته او خپلې محترمې همکارې ته هم چنان. فکر کوم چې دغه ځورونه یا ښځو ته په کم نظر کتل یا په عمومي توګه یوازې په دولتي ادارو کې نه، په ټولنه کې دا یوه لویه ستونزه ده چې زیاتره یې عامل د ناپوهۍ شتون ده. ولې کله چې موږ تاسې بالکل چې دا به عمومي خبره وي، تنها به په دولتي ادارو کې به دا مسله نه وي، په ټولو برخو کې به وي، خو دلته خبره تاسو ویل چې هغه لویه خبره د ناپوهي ده. دلته دولتي ادارې دي او ما اشاره هم وکړله چې دولتي ادارې چیرې چې زموږ باسواده قشر فعالیت لري، د موږ باسواده قشر ولې ښځو ته په کمه ګوري؟ آیا تاسو فکر کوئ چې سواد یوازینۍ د حل لاره ده چې کولی شي د موږ ټولنیزې ستونزې حل کړي، مخصوصا داسې ټولنیزې ستونزې چې هغه د ښځو په مقابل کې وي؟ زه فکر کوم یوازې سواد کفایت نه کوي، پوهه لازمه ده. پوهه د خپلو رسومو، عنعناتو، د خپل مذهب، د خپلې ټولنې په باره کې لازمه ده او هغې دپاره یو دولتي اداره یا غیر دولتي اداره نشته، هغې لپاره باسواده یا بې سواده په پام کې نه نیول کېږي. که تاسې یو دلیل چې تاسې دا اوس ورته ذکر وکړو چې په دولتي ادارو کې دا ستونزه شتون لري، د ما په نظر حتی په دولتي ادارو کې د هغې پوهې نه شتون ده چې باعث کېږي چې ښځو ته په کم نظر وکتل شي او دا یوه ټولنیزه ستونزه ده. دا پوهه ولې نشته؟ کله چې موږ وایو چې سواد کافي نه ده او دا پوهه، نو بیا ولې خلکو سره نشته؟ د ټولنې وضعیت داسې ده چې کله مخصوصا کله چې په دې مواردو باندې خبرې کېږي، په ټولنه کې یو عمومي نظر دا موجود ده چې ښځې نشي کولی هغه څه اجرا کړي چې یو نارینه یې کولی شي. ښځې نشي کولی چې لوړ مقام ته ورسیږي، ښځې نشي کولی چې په علمي مسایلو باندې خبرې وکړي، ښځې نشي کولی چې په ټولنیزو برخو کې ونډه واخلي. کله چې موږ د ښځو په دې جوړ سوي ناتواني باندې خبرې کوو، نو دا ټول مسایل مخته ورته راځي. فکر کوم چې د افغانستان په باسواده قشر کې په دې اړه باید یو فکري انقلاب منځته راسي، هغه خپله دا ومني، نارینه برخه البته دا ومني چې ښځې مساوي دي د نارینه‌و سره. دلته به راسو افغان حکومت خو همیشه دغه مدعي دی، ادعا کوي چې موږ تر ډیره کوشش کوو چې ښځو ته خپل حقونه ورکړو. تاسو څه فکر کوئ افغان حکومت تر کومه بریده ښځو ته حقونه ورکړي دي؟ دلته مسله بیا د دولتي ادارو ده. دولتي ادارې د چا د کنټرول لاندې دي؟ خو د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي. نو بلې که موږ تاسې هغه قانوني چارچوب ته نظر واچوو یا چوکاټ ته نظر واچوو، د افغانستان حکومت داسې ګامونه اخیستي دي، قوانین یې منځته راوړي دي، نړیوال کنونسیونونه یې امضا کړي دي، نور قوانین هم لګیا دي منځته یې راوړي. ولې یوازې د قوانینو رامنځته راوړل د ستونزو حل نه ده، بلکې د هغو قوانینو عملي کول د ستونزو حل ده. د افغانستان حکومت که په دې برخه کې زیاته پانګونه او زیاته توجه وکړي، فکر کوم دا وضعیت به څه نه څه ښه والي لور ته لاړ شي.
اغلی ارشاد راوباسو تاسو د ولسي جرګې غړي په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې څه روان دي؟ ولسمشر خپله منلي دي چې د ښځو په دولتي ادارو کې ښځو ته په کمه کتل کیږي. تاسې هم په ولسي جرګه کې کار کوئ، تاسو خپله ووایئ چې هلته څه روان دي؟ مننه. اول خو سلامونه تاسو ته، د تاسو میلمنو ته او د تلویزیون ډېر محترم لیدونکو ته وړاندې کوم او ډېره خوشحاله یم چې یوه ښایسته نجلۍ د برنامه مخکې بیایي او دا هم د موږ یو لاسته راوړنه ده چې په افغانستان کې د 40 لسیزو نه بعد هغه جګړې چې په افغانستان کې دي بیا هم موږ ته یو حده پورې توانېدلي یو چې د یو ځای پورې پیغلې او ښځې یو ځای ته ځان ورسوي چې یو مثال تاسې یاستئ. زه خو غواړم چې له څو بود نه یا له څو اړخونه دا مسله وسنجوم. اول خو تاسې ویلي چې ډاکټر صاحب غني دا منلې ده چې اساسي قانون نه پلی کیږي. د ما په نظر اساسي قانون خپله ډاکټر صاحب غني او حکومت ډېر پښو لاندې کړی ده او په دوام پړاو کې غواړم ووایم چې اصلا دغه ضعف د قانون د حاکمیت په افغانستان کې ډېر واضح او روښانه ده او حکومت خپله قانون په ټولو باندې په یو شکل باندې نه عملي کوي او تر اوسه پورې موږ ګورو له بده مرغه چې بعضې زورمندانو باندې قانون نه پلی کیږي او بعضې ضعیفو خلکو باندې قانون پلی کیږي. که تاسې دلته حکومت ګران بولئ، حکومت وایي چې خپله قانون اساسي قانون یې جوړ کړی دی، حکومت هغه اساسي قانون په توپیري ډول باندې په ځینو عملي کیږي، په ځینو عملي کیږي نه. دلته قرباني بیا ښځې دي، په دې برخه کې تاسو څه وایئ؟ خو دلته خو بیا هم هر چیرې چې مسله د ښځو باندې راځي او قرباني هم دغه خپله ښځې کیږي. وګورئ، ما دې خبر ته په ډاګه اشاره وکړه چې اساسي قانون د رئیس جمهور او د حکومت لخوا نقض شوی ده او دا نور قوانین هم سم د حکومت لخوا نه تطبیقیږي. موږ او تاسې په کراتو لیدلي دي چې مثلا دغه نن چې ډېره اوازه هم د پرون راسي ګرمه ده چې وایي د تورو شیشو موټرو کې ځانمرګي برید کوونکي انتقالیږي او په حکومت کې بیا دا جرات نشته چې ووایي هغه څوک او بیا څوک خو مهمه نه ده، یا دې ووایي یا دې ونه وایي. دا یې موږ چارواکي خو باید قانون پلی کړي په دو خلکو باندې چې ښه پوهېږم په تورو شیشو موټر کې ځانمرګي راځي، چاودېدونکي توکي راځي. اما زه هېڅ شی نه وایم، دې کې د حکومت ضعف ده که د بل چا. په هر صورت له موضوع نه به نه خارجېږو. اصلا اساسي علت د ښځو هغه حقوق چې نه تامینېږي. اول خو 4 لسیزه جګړه ده چې دې کې موږ وغواړو نه غواړو د خلکو دغه مایند سیټ یا دغه تفکر چې ده دا ډېر د تاثیر لاندې راځي او د موږ ټولنه کې موږ ډېر قوي روانشناسان ته ضرورت لرو چې له بده مرغه ډېر کم لرو دا روانشناسان. اما په مجموع کې د افغانستان کې چې دا ستونزې مخته راغلي دا 50% هغه فرهنګ او هغه کلتور چې له بیګانه هیوادونو را انتقال شوی ده. وګورئ که 40 کاله مخکې دلته افغانستان کې چا واده کوه د ښځې نوم به د واده په کارت کې لیکل کېده، خو کله چې خلک ایران او پاکستان ته لاړل دغه ځای فرهنګ یې راوست او نن سبا د نجونو نوم نه لیکل کېږي چې دا خبره د شریعت له یو حرامه خبر ده چې صرف د پلار نوم اخلي لورې نه مشخصوي او د حدیث د پیغمبر ده چې باید د جلۍ نوم مشخص وي څوک له چا سره واده کوي. ګورئ موږ په افغانستان کې متاسفانه فرهنګ ته، کلتور ته، رسم و رواج ته له شریعت نه ډېر ارزښت ورکوو. که موږ د شریعت رڼا ته وګورو، که موږ هغه حقوق چې موږ د شریعت ټاکلي هغه هم پرېښي دي، فرهنګ پر مخه کړی. فرهنګ منو، شریعت نه منو. دا خو یوازې د ښځو مشکل نه دی، کې نارینه په مشکل کې دي، ښځې په مشکل کې دي او دغه فرهنګ که په افغانستان کې دغه رواج که عملي سي چې ټول باید په دې فکر سي چې یوه ښځه او نارینه دا د یو الوتونکي 2 وزرونه دي، په یو وزر هیڅوک پرواز نشي کولی. نو دلته یو د بل په تقویت که سړی کوشش وکړي دا به یو ښه خبري. راغلو د ډاکټر صاحب غني او د دوی مشکلاتو ته. د افغانستان کې مقرریګانې چې کېږي، افغانستان کې سفارشي مقرري دي، هغه ښځې چې په حکومت کې کار کوي تقریبا یو 20% یا ماکسیمم 10% نسم ویلی چې په خپل لیاقت به راغلي. همیشه د یو مشر لخوا یا د یو چا لور ده یا د یو چا ښځه ده یا یو څوک سفارش کوي او څوک چې استعداد لري نو هغه پاتې د ادارو دروازو مخ ته ولاړ دي. پاتې دي. دوی یو وزارت جوړ کړی په نامه د وزارت د ښځو چارو وزارت. په دې کې دوی ته سم صلاحیتونه نه دي ورکړل سوي. په دې کې هغه امکانات چې باید په دې وزارت کې ولري او عملي امکانات ولري او دغه وزارت باید نورو امنیتي چارواکو سره په ارتباط کې اوسي. دا شی نشته پکې. قدرمنو لیدونکو، خپرونې ته زموږ 2 نورې میلمنې هم راغلې. د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس او د ښځو د حقونو فعاله ناهید ایسار. تاسو دواړو ته هم ښه راغلاست وایم.
اغلی رویا تاسو څه فکر کوئ په دولتي ادارو کې ښځو او نارینهو ترمنځ د حقونه مساوي دي دوی ته مساوي فرصتونه ورکړل سوي دي؟ تشکر. سلام عرض ادب خدمت شما و تمام اشخاصی که در گرد میز تشریف دارن و نسبتی که ما بتونم خوبتر و بهتر با شما صحبت کنم و میربانی هیڅ کوم پروانه کې چیرې د ما پوښتنې باندې تاسو پوه نه سوئ زه به بیا تاسو ته تکرار کوم تاسو څنګه چې راحت یې هغسې ما سره خبرې وکړئ. ما میخوایم درباره از اینکه شما امروز اطلاعی داریم که سمپوزیوم دایر گردید از طرف بانی اول که تقریبا دور 3 و 4 سمپوزیوم است و هدف از این است که ما در قدم نخست ما من حیث وزارت امور زنان و تمام زنان به موجودیت فعالیت هایی که بانی اول انجام میده افتخار میکنیم و در طول تاریخ هم اولین خانم است که بعد از بانو سریا اینا توانستن که فعالیت ها را دوش و دوش شوهر خود انجام بدن و هدف از این است که ما سمپوزیوم زمانی که مورد بررسی قرار میدیم دیده میشه که در قدم نخست میتونیم بگوییم که یک تجمعی از زنان را تشکیل دادن که ما بتونیم یک گرد همایی از زنان باشه و اینا بتونن نگرش های مختلف درباره فعالیت زنان داشته باشن. و میایم بالای سوال شما که شما درباره از اینکه حقوق زنان و مردان در ارگان های دولتی چگونه است. بحث کرده میتونیم که واقعا وزارتی که ما اجرای وظیفه میکنیم چون وزارت امور زنان است و اکثریت بیشتر خانم‌ها تشکیل میده و با وجود که برادرها هم هستند مگر رهبریت به حاکمیت خود خانم است. اول خو پوښتنه مې دا وه چې په دولتي ادارو کې د ښځو او نارینهو ته مساوي حقوق ورکول سوي مساوي حقوق او فرصتونه ورکول کیږي په ټوله کې په دولتي ادارو کې راځو کله چې خبره د ښځه او د نر راځي آیا دوی ته مساوي فرصت ورکول کیږي آیا دوی ته مساوي حقونه ورکول کیږي اول به دا خبره راته واضح کړي بیا به تاسو نور خبرتان زه راستم. حقوق مساوی که به حدی که ما باید فکر کنیم با حد نرسیده. ولی دلیلی چه ده؟ دلیلی است که مشکلاتی که صدرهای خانم‌ها داره ای است که زمانی که ما در بخش استخدام می‌خوایم که خانم‌ها باید سطح در مشارکت زنان و مشارکت فعال زنان در سطح رهبریت بیشتر باشه نیست. زمانی که ما میگیم چرا نیست بعضی چالش‌هایی که صدرهای خانم‌ها قرار داره. یکی است هغه چالش‌ها او هغه ننګونې واضح کړي یعنی دلته خو موږ ټول پیګو چې په دولتي ادارو کې څه روان دي د ښځو په وړاندې څه ستونزې دي خبره به له ستونزو نه به ورهي خواته کو اوس به هغه اصلي ټکي دا ستونزې ولې دي دا ستونزې ولې نه حل کیږي دا خبر به لږ څه واضح سي ښه به وي. مشکلاتی که خانم‌ها صدرهایشان قرار یکی که استخدام خانم‌هایی است که بیشتر زمانی که بست‌ها رفت به CBR و این یک مشکل جدی صدرهای خانم‌ها قرار گرفت چون خانم‌ها همون تحصیلات عالی که مطابق بست‌های CBR بود نداشتن این باعث شد که تعداد زیاد از خانم‌ها از بست‌ها دور شدن و همچنان بعضی مشکلات دیگه که داشت بسیار تقاضا میکنه زمانی که ما رقابت آزاد با برادرها قرار میگیریم چون همون شرایط کاری برایشان خیلی مهیا است اینا هم از نگاه تجارب کاری و هم از نگاهی که از نگاه تحصیلات عالی و بلدیت به لسان‌های خارجی نسبت به خانم‌ها خوبتر خود بهتر رساندن و علتش چی است این جامعه سنتی خود ماست یکی که ما خودمون میبینیم چالش هایی که صدرهای ما قرار داره مشکلاتی که صدرهای خانم ما قرار داره بالای صدرهای برادرای ما قرار نداره اونا میتونن که با کشورهای خارجی سفر کنن تحصیلات عالی ماستری دکترا داشته باشن وقتی که یک خانم سفر میکنه به کشورهای خارجی هزاران مشکل صدرهاش قرار یکی که خانواده اجازه نمیده اگر ما با مشکل زیاد خانواده را قناعت دادیم این سنتی بودن جامعه این خانم تنها به کجا رفته چه قسم تحصیل میکنه آیا فامیل چطور اجازه اینی همه چالش هاست که صدرهای ما قرار داره دلته مخکې ما پوښتنه وکړله د خپل نور میلمنو نه ما ویل چې افغان حکومت همیشه ادعا کوي چې موږ کوشش کوو ښځو ته خپل حقونه ورکړو تاسو د ښځو چارو وزارت بیان دی تاسو په فیصدي په ډول آیا ویلی سئ چې څومره ښځو ته حقونه ورکول سوي دي او یا ورکول کیږي فیصدي داسې څه لرئ فیصدی که ما بتانیم حقوق زنان چگونه به حقوق و امتیاز خود رسند ما گفته میتونیم که نسبت به چند دهه قبل واقعا ما توانستیم که بگوییم که 1% بالا رفته چندین فیصد به خاطر چند دهه قبل تنها 1% شما نه چندین فیصد بالا رفته ما فیصد آمار ارقام دقیق به شما نمیتونیم بگوییم چون این در حالت تغییر است و همچنان این که دقیق آپدیت در پیش ما هم نیست و مشارکت زنان قبلا که ما فکر میکنیم تقریبا 18% بود حالا که ما ببینیم اضافه تر از 30% شده دقیقاً اضافه از 30% شده اینمی خانم ها تنها از مراکز هستند و یا از ولسوالی ها و یا از مناطق دوردست هم هستند
باید کل افغانستان هم بله ما تنها گفته نمیتونیم که زمانی که ما بحث میکنیم درباره زنان افغانستان این تنها مربوط کابل نمیشه چند ولایت کلیدی. ما تمام ارگان های تمام مناطق ولسوالی ها رو بحث میکنیم، اما چالش های بسیار زیاد در ولسوالی ها وجود داره. ما از این هم دریغ نمیکنیم که ما یعنی در تمام ولسوالی ها رسیدگی داریم و یا تمام خانمایی که در ولسوالی هست به اونها رسیدگی ولنده دمل رو تاسو خبرته زبرته راګرځم قدرمنو لیدونکو لنډه دمل رو د خبرونې دوام ته بیا هم ښه راغلاست. پیش شما گفتین که در قسمت مناطق دوردست و ولایت و ولسوالی ها چالش های وجود دارد. خود وزارت امور زنان در این بخش چی دستاوردهایی داره؟ تشکر. وزارت امور زنان به خاطر از اینکه ما در مناطق روستایی کار کرده داشته باشیم، در قدم نخست ما 2 سمپوزیوم دایر کردیم. در قدم نخست به خاطر از اینکه سمپوزیومی بود که ما بتانیم در زون شمال مناطق دوردست خانم‌ها را در قدم نخست نشست داشته باشیم و مشکلات اینا را بررسی کنیم. تاسو د خپل لاسته راوړنې لیک سره توازی کوي. تاسو وایي چې تنه 2 سمپوزیومونه هم جوړ کړي دي. تاسو په همدغه راضي چې دغه څو کاله دغه ولس کاله یا د 15 کاله چې حکومت راغلی دا دلته نړیوال راغلي دي دلته قانون ده، تاسو همدغه 2 سمپوزیوم باندې خپل کار کوئ؟ هدف از سمپوزیوم چی است؟ هدف سمپوزیوم است که ما در قدم خود سنجش از مشکلات و چالش‌های خانم‌ها در مناطق روستایی و دوردست داشته باشیم. تا اینکه ما مشکلات سنجش نکنیم نمیتونیم بگیم که پالیسی تر کنیم. نه خیر، ما فقط از 96 2 سمپوزیوم بر شما یاد کردم که 2 سمپوزیوم وجود داشته اینجا. ما تقریبا 227 مؤسسات داریم که به خاطر تقویت توانمندسازی خانم‌ها در این مناطق فعالیت دارند و همچنان اینا در بخش‌های مختلف است. در بخش باغچه‌داری است، در بخش مرغداری است، و در بخش سوادآموزی هم اضافه تر از 200 بخش مؤسسات است فقط به خاطر توانمندسازی ارتقای ظرفیت خانم‌ها فعالیت داره. و در ضمن از به خاطر ارتقای ظرفیت خانم‌ها ما در مرکز هم بیا تاسو خبرته زبرته راځم. اغلی ناهید تاسو په افغانستان کې د ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟ د په څو کالونو دغه د تیر وخت په پرتله اوس د افغان ښځو وضعیت څنګه ده؟ دوی خپل حقونو ته رسیدلی دي نه دي رسیدلی؟ دوی ته خپل حقونه ورکول کیږي نه ورکول کیږي یا تنها خبره تنها په شمیرو او په شعارونو کې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مقایسه اگر ما مقایسوی برخورد کنیم 13 سال در نظر بگیریم، یک فرق عمده که ما مخصوصا در 2 سال گذشته متوجه شدیم است که حضور خانم‌ها چی در دولت باشه چی در سطح اجتماع باشه بیشتر از حالت سمبولیک برآمده، کم کم شکل تکنوکرات به خود گرفته. حالا مثلا اگر شما می دوایر دولتی را در نظر بگیرین ما حدود 10 معین خانم داریم، ولی تغییری که آمده، یعنی من چون خودم گذشته خودم محقق بودیم سالهای سال و گذشته تحقیقی داشتم، از فیصدی در جامعه که مغلق است مثل افغانستان آدم از فیصدی بهتر است تا کیفیت است. کمیت باید بیشتر تمرکز سر کیفیت شود. شما وزارت های بسیار کلیدی مثلا وزارت معدن را ببینید، مثلا وزارت خارجه را ببینید، مثلا وزارت مالیه ببینید، این وزارت های است که تکنوکرات هستند یا وزارت های بسیار کلیدی هستند. ما وقت د وزارت ها ما د سطح معین و وزیر خانم در رسمی داشته باشیم. په داسې وزارتونو کې چې دغه کومې افغاني میرمنې چې هلته رسیدلي دي نو د ګوتو په شمېر به تاسو په همدغه باندې بسنه کوئ او همدې ته خوشحاله یې؟ تغییر باید بسیار زیاد به تغییر نه تنها در دوایر دولتی تغییر بلکه باید در اجتماع بیاید، تغییر باید در اذهان بیاید، تغییر باید در مطبوعات بیاید. یعنی یک راه طولانی وقت ما شما بحث از وضعیت خانم‌ها میکنیم، وضعیت خانم‌ها در ذات خود یک زنجیر علیحده نیست. وضعیت خانم‌ها اگر آدم زنجیر به صورت گرد ارزیابی کنه در وضعیت امنیتی هست، وضعیت اقتصادی هست، فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی و یا هستن. وقتی تغییر در وضعیت خانم‌ها میایه باید در تمام فاکتورهای دیگه تغییر به بعد از او آدم میتونه که از بهبودی وضعیت خانم‌ها بحث کنه. بنابراین با در نظر داشته این فاکتورها این شاخص‌ها وضعیت، یعنی اگر ما شما میگیم وضعیت خانم‌ها بهبود پیدا کنه نباید از او مثلا توقع چند ساله داشته باشیم. این وضعیت بسیار وقتگیر است. باید تغییرات بنیادی باشه. یک تغییری را که من فعلا میبینم میسته که من وقت مثلا گفتم آدم
فیصدی یا اگر مثلا انگشت شمار ذکر کنه، خب حالا شروعات از امو انگشت شمار باید شوایسته استاتایی که مثلا تغییرات عمومی تحقیق کړی د په دې برخه کې او له ډیره وخته د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو کار کوئ. د تیر په پرتله داسې فیصدي یا په سلنې په ډول داسې څه راته ویلی سئ چې په څومره فیصدي ښځې اوس په دولتي ادارو کې کار کوي یا په دې اړه څه معلومات لرئ؟ تاسو مخکیني معلومات څه وو او اوس تازه معلومات مو څه دي؟ در دوایر دولتی ما میخوایم این سوال تا نباده بخشه بتم یکی که مثلا اگه یک قانون به نام قانون منع خشونت مثلا به وجود آمد، فعلا ما شما ادارات داریم، یعنی یکی در یک مرحله بود که تمرکز بیشتر سر چارچوب قانونی شد، ولی فعلا تمرکز سر نهادها و ادارات یای میشه که امو قوانین که یا پالیسی‌های یا استراتژی‌هایی که در بخش بهبود وضعیت خانم‌ها ایجاد شده بود او در صورت عملی هم نهادی نشوه، عملی شوه. در دوایر دولتی فیصدی خانم‌ها ما سخنگوی صاحب محترم گفتن حدود 30% است، ولی من فکر میکنم حدود 20% است. خب بسیار خوب، اضافه تر از 28% سخنگوی صاحب میگن. به اساس امی پالیسی نو که ایجاد شده گفتن که تا سال 2020 باید حداقل 30% دوایر دولتی خانم‌ها باشن. حداقل ببینین کلمه حداقل در اینجا مهم است. اگر با این که بگویم دولت کار نمیکنه، دولت چرا کار میکنه؟ دولت مثلا یک کوتا سیستم خود داره، دولت حداقل یک فیصدی حداقل ایجاد کرده. دولت تاسو وایي چې دولت کار کوي، خو دلته راپورونه دي موږ هغه د ښځو د حقونو په برخه کې کوم مدافع مرکزونه چې دي او یا کومې مشخصې دغه ادارې او یا وزارتونه دي، دوی تر نه د شمیرو د ارقامو پرته داسې څه کلیدي کارونه کړي دي؟ تاسو هم وایي چې دولت کار کوي، نو تاسو کولی سئ چې واضح راته ووایي چې دولت څه کړي دي یوازې د شمیرو له ورکړې پرته؟ نه تنها دولت بلکه نهادهای دیگه مثلا UN یا همیشه یک استراتژی امو پوزیتیو دیسکریمینیشن یا تعصب مثبت در مقابل خانم‌ها داشتن. یعنی اگر مثلا یک امتحان بوده و امتحان یک آقای محترم 25 برده، خانم 20 برده، اونا به اساس اونمو پالیسی تبعیض مثبتی که داشتن خانم برشمو وظیفه را دادن. یا دمی اواخر کمیسیون اصلاحات اداری پالیسی من آزار اذیت خانم‌ها در دوایر دولتی را پاس کردن که به او اساس، یعنی ببینین چارچوب قانون بسیار مهم است. وقتی در چارچوب قانونی یک مرد در ساحه کاری حتی نتونه درباره لباس از یک خانم صحبت کنه، حتی اگر در این مراحل اولش تطبیق نشه، ولی در موجه به خانم یک دلجمی هست که در اینمی چارچوب قانون به ما امیز چی داده شده، امی آزادی داده شده، به ما اینمی صلاحیت داده شده که در صورتی که مثلا هر نوع خشونت علیه ما، چی خشونت فیزیکی باشه، چی خشونت لفظی باشه، هر نوع خشونت علیه ما رخ بده، من میتونم اونجا یک مثلا سارانوالی است در قوانین ذکر شده، من میتونم برم در این مورد شکایت کنم. ولی ای که فیصدی خانما اقدر که باید و شاید دوایر دولتی باشه، دولتی یا غیر دولتی، او طور که سخنگوی صاحب گفتن ابعاد دیگه هست و او ابعاد دیگه هم باید در نظر گرفته شود. اغلی ناهید دلته ولسمشر خو خپله منلي دي چې په دولتي ادارو کې ښځو ته په کمه کتل کیږي. تاسو په دې برخه کې کار کوئ، ایا تاسو داسې مشخص معلوم دي چې په کومې ادارو کې زیاتره ښځو ته په کم نظر کتل کیږي؟ اوس خو ماشاءالله د پاوس په برخه کې هم زموږ ښځې دي، داسې کومه مشخصه اداره تاسو ته څه معلومات لرئ؟ ما از ادارات دولتی میگذرم در سطح افغانستان، از سطح افغانستان هم میگذرم در سطح دنیا مرد سالار است و وقت دنیا مرد سالار بود در مجموع نسبت به خانم دید کمتر می باشه تا ای که نسبت به یک مرد باشه. شما ببینید در انتخابات امریکا مثلا به او تقریبا هر سخنرانی هر ژورنالیست وقت در مورد آقای ترامپ مثلا در مورد خانم هیلاری کلینتون صحبت میکرد، یک موضوع جالب را که من متوجه شدم، اگه خانم کلینتون به نام هیلاری کلینتون بعضی وقت صدا میکردن، ولی آقای ترامپ همیشه یا حداقل کوشش به می بود که همیشه به نام مثلا مؤدب‌تر ذکر شود. در دوایر دولتی ما کدام اداره خاص را نمیشناسم، ولی یک گپ را که با وضاحت میتونم بگویم، وقت شما در
مثلا در مراسم ازدواج عروسی و یا میرین همیشه اول غذا به طرف مردا داده میشه و بعد از او به خانم‌ها داده میشه. کور ته لاړ اول ډوډۍ نارینه‌و ته ورکول کیږي بیا ښځو ته البته هغه باقی مانده چې د نارینه‌و نه پاتې هغه بیا ښځې خوري. بالکل فرق متاسفانه نهادینه شده، چی در دوایر دولتی باشه چی در دوایر غیر دولتی باشه چی در فامیل ها باشه، فرق بین خانم و مرد متاسفانه نهادینه است. اغلی ناصري راځو تاسو ته دلته ټول مني چې و ښځو ته په کمه سترګه کتل کیږي، و دلته یو توپیر سته، و دلته یو تبعیض سته. دلته به راسو کله چې ښځه د نالوستو کسانو په ډله کې ورباندې تاوتریخوالی کوي زر خبره د سواد راسي، ولا دلته سواد نسته یا دوی عامه پوهاوی نه لري. خو کله چې په دولتي ادارو کې راځو، کله چې باندې راځو، کله چې د باسواده قشر په منځ کې ښځو ته په کمه سترګه کتل کیږي، نو د دغه مسلې ریښه بیا په څه کې ده؟ ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې د موږ ټولنیز وضعیت داسې ده. وبخښئ یو لنډه دمه به واخلم، بیرته به تاسو خبر ته به راسم. قدرمنو لیدونکو لنډه دمه لرو. د خبرونې دوام ته بیا هم ښه راغلاست. مهرباني وکړئ. مخکې ما اشاره وکړه چې د موږ ټولنیز وضعیت په ټولنه کې او د نارینه‌و برلاسۍ په ټولنه کې د زمینه مساعده کړې ده چې ښځو ته په کم نظر وکتل سي. که تاسې د ښځو فزیکي جوړښت ته وګورئ په هیڅ صورت معنی نشي کېدلی چې ښځې پرمختګ ونکړي یا په ټولنه کې هغسې ونډه ونه لري څنګه چې لازمه ده. یعنې هغه څه چې په بنیادي ډول باندې د ښځې جوړښت ده او د نارینه‌و جوړښت ده په هغې کې کوم تفاوت نشته، په هغې کې کومې ستونزې نشته چې د ښځې د پرمختګ مانع سي. ولې ټولنیز وضعیت د خلکو افکار په ټولنه کې دا خپله باعث کیږي چې د ښځو ټولنیز وضعیت او افکار ته راځو، نو دلته خبره بیا د عامه آګاهي رامنځته کیږي. دلته دولت هم وایي، دلته موږ یو مشخص وزارت لرو چې د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره دوی کار کوي. تاسې تر کومه سطح پورې د ښځو د چارو وزارت له لاسته راوړنو له کارونو نه راضي یاستئ؟ آیا دوی واقعا کومې لارې چارې چې باید د ښځو د ژوند د بدلون لپاره ترسره سي دوی کړي دي؟ زه غواړم چې په یو موضوع ته اشاره وکړم چې که غواړو چې ستونزې په ټولنه کې بین ویسو، یوازې دولت باید په اصطلاح له ګریوانه ونه نیسو. دا د ما د تاسې او د ټولو خلکو وظیفه ده چې په خپل وضعیت کې تغییر راولي، او تر څو چې موږ په خپل وضعیت کې تغییر رانولو، تر څو چې موږ پوه یم نوسو چې دغه وضعیت کې څنګه تغییر راوستل کیږي، نو بیا خو هم څه نسو کولی. نو دلته بیا خبره د عامه آګاهي سوه. عامه آګاهي به له کومه کیږي؟ بعضې مسایل داسې دي چې تاسې ډوډۍ په ښي لاس خورئ، دا تاسې ته له وړکیتوب نه درښول سوې ده او دا طبیعي حالت ده. مګر کله چې اجازه راکړئ، کسان باسواده دي خو دوی پوهه نه لري، ولې کله چې تاسې هم دوی لوست او لیک کولی سي پوهه نه لري، نو دلته بیا هم د عامه آګاهي باید دوی ته یو څوک ویل سي. زه د تاسې نظر ته پوره احترام لرم، که ماته اجازه راکړئ نو زه به د تاسې موضوع ته بیرته راسم. کله چې موږ ډوډۍ داسې خورو چې لاس له سر نه شاته راوړو او بیا یې دلته خورو، نو بیا دا ستونزه د موږ ده، دا نو بیا د بل ستونزه نشته. یعنې موږ نه غواړو تغییر راولو ځکه ستونزې موجودې دي. ما تاسو ته اشاره وکړه یوازې دولت هم باید په دې مورد کې په باره کې زیات انتقاد ونه کړو. په ټولنه کې کله چې د ښځو په مقابل کې داسې وضعیت موجود وي، آیا ښځو په دې اړه خپل غږ پورته کړی؟ زه هغه مدني ټولنې نه ښیم، زه هغه محترم وزارت نه ښیم، زه یا نور بنسټونه نه ښیم. زه یو عادي کلي کې زه به د خپل مثال درکم. د ما کلي کې کله چې یو ښځه وهل کیږي، ډبول کیږي، کله چې له ښځې نه پوښتنه نه کیږي، کله چې 14 کلنه نجلۍ په واده خبره نه وي، دا ودیږي، دا چا ته غږ پورته کړي؟ له خپل کلا نه چیرې ووځي؟ دا جلکۍ اته پیغه کلي کې زه ډاکټر نه لرم، زه روغتون نه لرم، نو زه بیا چیرې چا ته ورسم او چا ته غږ وکړم چې زه خو 14 کلنه یم، ماته اساسي هغه خپل قانوني سن ته رسېدلی یم، د ما پلار راځي ما ورکوي، زه باید چا ته ورسم؟ بلکل زه په دې حصه کې دولت ګرم ګڼم، چون هغه ټول اساسي حقوق چې لازم دي چې خلکو ته ورکړي هغه یې نه دي ورکړي. هغه خدمات لازم اساسي خدمات چې خلکو ته باید ورکړي هغه یې نه دي ورکړي. آګاهي عامه یا عامه پوهاوی یې نه ده خپور کړی. هغه وزارتخانې چې لازمې دي چې دا کارونه سرته ورسوي هغو دا کار سرته نه ده رسولی. افغانستان تاسې ماته اجازه راکوئ، افغانستان 99% مسلمان ټولنه ده. افغانستان هغه ټولنه ده
چې ټول 15,000 کلن د 15,000 کلن تاریخ ادعا کوو. د ښه کلتور یوه ښه څه وایم مثبته نکته مو دا ده چې موږ غیرت لرو. بله مثبته موضوع دا ده چې موږ ښه مسلمانان یو. نو آیا کله چې موږ لمونځ کوو، کله چې موږ روزه نیسو، کله چې د قرآن تلاوت کوو، آیا موږ دې موضوع ته د که حتی بې سواده هم یو؟ آیا دې موضوع ته کله مبهم کړی چې کله محمد رسول الله خپلې ښځې ته، خپلې لور ته، خپلې خور ته، په خپله ټولنه کې ښځو ته احترام کوو، آیا موږ باید دا کار ونه کړو؟ آیا د ما د ټولنې نارینه دا فکر کړی؟ دا فکر یې نه ده کړی. نو زه څنګه یوازې دولت ملامت کړم؟ زه نه غواړم شخصا دولت یوازې نارینهو ته دغه فکر ورکړل سي. دلته هم باید یو هغوی هغه خو به فکر نه کړي، فکر به یې ورته رسیږي نه، یا به نه پوهېږي، یا به ړوند دي په سترګو. نو د دوی خو سترګې هم خو باید خلاصې سي که نه؟ بلکل باید سترګې خلاصې سي. له یو خوا به دولت خپل امکانات په پام کې ونیسي، له یو خوا ځوانان هم. نو داسې هم نه ده چې موږ په پټو سترګو روان یو. موږ تاسې په هغه وخت کې ژوند کوو چې انټرنیټ رسنۍ البته د انټرنیټ او رسنۍ کاران په مرکزونو کې دي. راباسم اغلې ارشاد ته تاسو څه فکر کوئ د اغلې لیلما خبرو په اړه؟ دلته ویل چې تنه دولت ګرام نه ده، موږ باید هم یو څه وکړو. ما مخکې مثال هم ورکړ، مال د ما د کلي جلکۍ به انټرنیټ له کومه کوي، د ما د کلي جلکۍ به بل برق له کومه کوي چې څو هغه تلویزیون وګوري او خپل پلار ورته کینوي چې پلاره دا د ما حقونه دي. په دې اړه تاسو څه وایه؟ زه هم دواړه ملامتوم، هم خلک هم دولت په مجموع کې. اول خو ښځې خپله ملامتې دي. په کور کې چې لور کېږي ورته خفه وي چې زوی وزې کې بیا خوشحاله وي. البته هغه مور چې په ګېډه کې ماشوم او هغه بیا جلکې پیدا کېږي، د میړه له ډاره، د لیور له ډاره او د خسر له ډاره ورته خفه وي، وایي خدای ولې د جلکۍ راکړله. خو د هغه ډاره مې خپله هم داسې یو سیستم شته په افغانستان کې. دغه ذهنیت به هم دغه خلکو ورکړی که نه؟ دغه نارینه به ورکړی چې د جلکۍ نه خو خیر نه ویني. نو داسې به وکړو چې موږ تاسې غوندې ښځې باید دا تغییر راوړو. ما ته چې کله څوک وایي چې ته وایي زوی نه لرې، زه ورته وایم نه شکر دوه لوڼې لرم او ډېره خوشحاله یم، ډېر افتخار کوم. دا خیر دا ورو دا تغییر باید راوړي. خو په مجموع کې ګورې اوس که دولت یا حکومت ته موږ راسو، دلته ویل کېږي چې سمپوزیم دایر سو. په دې سمپوزیم کې چا اشتراک کړی؟ آیا ټول د افغانستان ښځې اشتراک کړی؟ زه یو وکیل وم، زه خبره نه وم چې سمپوزیم دایریږي. ګورې موږ 9 شپېته ښځې وکیلان لرو او په سنا کې ښځې لرو. دا مستقیم نمایندګي له ښځو نه کي. دوی ولې خبرې نه وي؟ دوی ولې دعوت نه شوي؟ ولې موږ ښځې د خارجیانو له خولې ولې دغه ناستې سمبولیک دي تر اوسه پورې؟ ولې دغه تنه خبرې تنه تر شعاره پورې دي؟ ولې دا عمل نه کوي؟ بسته یو وزارت د ښځو لپاره کار کوي، خو د ما کلي کې د ما هغه د ترور لور مې دا لا نه پوهېږي کله چې دغه وهل کېږي ډبل کېږي باید کوم طرف ته لاړه سي. ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. ګورې ما خو اول کې ویلې چې دې لپاره چې د بن په کنفرانس کې یو اجنډا د ښځو حقوق و او د ښځو حقوق د تامین لپاره هغه وخت د خارجیانو په سترګو کې خاورې واچول سي او د ښځو وزارت یې جوړ کړ. دا د ښځو وزارت سمبولیک ده، موږ ومنو ونه منو دا سمبولیک ده. دوی کومه خاصه اجنډا نه لري. دوی که څه هغه تشریح مسایي پکې ونه اوسي چې وزارت د داخلي سره یا نورو ارګانو سره په تماس کې وګوري. لکه چې تاسې ویلې یو ښځه چې مثلا په کور کې ډبل کېږي خو خیر دغه نه به بیخي تیر شو. دغه ښځې چې په محیط د کار کې توهین کېږي، دلته پالیسي ورته جوړه شوه. دلته اغلې ناهید ډېره ورته خوشحاله وایي خیر ده که چېرې دغه قانون هم نه پلي کېږي، اقلا قانون سته او جلکۍ به او یا باندې کارکوونکي به ورته خوشحاله وي. زه هېڅ ورته خوشحاله نه یم. کله چې دا قانون عملي کېږي نه هغه قانون زه څه په سر وایم؟ کله چې په کاغذ کې لیکل سوي څوک خو د ما نه دفاع نه کړي. نو دلته موږ عمل غواړو، خبره باید عمل سي. حداقل د ښځو وزارت یو هاټلاین باید درلودی که نه؟ یوه ښځه په محیط د کار کې توهین کېږي، تحقیر کېږي، دغه د چا دروازه وډبوي؟ دا لاړ چې خپل امر ته ووایي چې فلاني سړي ما ته داسې سپک نظر وکړه. اول خو صحیح دی، ښځې بیچارهګانې ډېر کوشش کوي چې خپله یې دفع کړي، خوله نه خلاصوي لکه چې دوی ورته اشاره وکړه، خپل مشکلات نه وایي. بل راسو بیا په رولا غني باندې دا وګورئ چې صحیح دی په تاریخ کې په بعد له 40 کاله خو نه بعد له 20 کالو نه اولین رئیس جمهور دی چې خپله ښځه خلکو سره مخامخ کړه او د دیوالو تر شا یې ونه ساتله. دا کار موږ قدر کوو. مګر دارالغني ته څوک اکسس لري چې ورسیږي؟ غیر له هغه څو نفره ښځې چې شاوخوا ته دي او هغه خپل دوستان ورمعرفي کوي. رولا غني ته لازمه وه چې حداقل هفتې کې یو ورځ د پذیرش ورځ ولري او د افغانستان ټولې ښځې وګوري، د کلو بانډو ښځې وګوري، د هغه ښځو چې مشکلات خپل چاته ویلی نیسي هغه ووایي. دې باید یو ارګان داسې کله دوی په قدرت کې سول. ما خو په کمپاین کې فعال سهم اخیسته، نورو ته خفه یم، نورو سره همکاري نه لرم، مګر نظر م ورکړی و. تاسو تر ویل چې یو د کلي ښځه به تر ولسمشرۍ ماڼۍ څنګه رسوي. زه دا وایم چې پیغه کلي کې دغه ښځه باید خپل غږ څنګه پورته کړي. رابسو تاسو ته اغلی د ادرس
بسته یو وزارت دی چې د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره کار کوي. دغه وزارت ته بودیجه ورکول کیږي. دلته د موږ نور میلمنې وایي چې هسې کار چې باید د ښځو د حقونو په برخه کې سوی نه دي سوي. دلته لامل څه ده؟ تشکر. وزارت امور زنان مطابق مقرره تنظیم هغه د غږ مو نه کیږي. وزارت امور زنان مطابق امو تنظیم مقرره تنظیم فعالیت های خود پیش میره، یعنی مطابق هم صلاحیت های کاری خود پیش میره. ما نمیتونیم اضافه تر از صلاحیت های کاری خود کار کرده داشته باشیم. وزارت امور زنان اگر ما تقاضایی را داریم، ما به نظر وکیل صاحب واخان هم نظر هستم، زمانی که یک وزارت به نام امور زنان یا در بخش زنان ساختن، پس هم صلاحیت های کاری بیشتر به ما بدن. که تاسو ولې دغه صلاحیتونه نه ورکول کیږي؟ خبره څه ده؟ صلاحیت د تاسو صلاحیت چا اخیستی ده؟ د ښځو چارو وزارت په نامه باندې وزارت ده، هغلته کارکوونکي دي، هغلته بودیجه ده. موږ ورته خوشحاله یو چې وزارت لرو. بیا دلته وزارت راځي وایي موږ صلاحیت نه لرو. تاسو نه صلاحیت چا اخیستی؟ نه ایتو نیست که ما هیچ صلاحیت نداشته باشیم. ما صلاحیتی که تا حد اجرایی که ما در نیم نفوذ جامعه رسیدگی داشته باشیم. وقفه داریم، پس به شما برمیگردیم. قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو. د خبرونې دوام ته بیا هم ښه راغلاست. مهرباني وکړئ. ما مطابق همون صلاحیت هایی که بر ما داده شده میتونه که وزارت امور زنان کارکرهای خود پیش ببره. همایی که ما صلاحیت کاری که ما در نیم نفوذ جامعه رسیدگی داشته باشیم، به او حد بودجه هم به دسترس وزارت امور زنان قرار نمیگیره و به او حد صلاحیت کاری هم. یکی کارکردهایی که ما پیش میبریم، یکی بخش دادخواهی است که ما بتانیم به خاطر رساندن صدای زن در افغانستان و در جهان کش. یکی هماهنگی است. ما هماهنگی با وزارتخانه های زیربط داریم. زمانی که اونا کارکرد در قبال زنان داشته باشن، ما هماهنگی میکنیم که بخش کارا را باید پیش ببرن. و در بخش سوم ما نظارت از کارکردها داریم. زمانی که وزارتخانه ها در بخش زنان فعالیت های خود انجام میده، وزارت امور زنان منش یک ناظر از کارکردهای وزارتخانه های زیربط نظارت دارن. و همچنان ما کارکردهای ما بخش است که تا مطابق صلاحیت کاری خود پیش میریم. در بخش خشونت ها، زمانی که یک زن یا خانم مورد آزار اذیت و یا خشونت قرار میگیرن، اینا ما در مرکز وزارت امور زنان است و همچنان در ضمن ما ریاست داریم. مرکز کې وزارت امور زنان دی، خو په لرو پرتو سیمو کې هلته به د ما خور د ما مور کله چې ځورول کیږي، کله چې دغه په وړاندې تاوتریخوالی کیږي، کله چې هغه وهل او ډبول کیږي، کله چې هغسې خشونت چاته ویل یم سخت دي، داسې کارونه ورسره کیږي، نو هغه ښځه باید چیرې لاړ شي؟ زیاتره ستونزې خو په لرو پرتو سیمو کې دي. آلته وزارت د ښځو چارو وزارت آلته کوم مرکز لري، آلته کوم دفتر لري، آلته کوم ورکشاپ دایر کړی ده؟ په دې اړه تاسو ماته ووایئ. ما در 34 ولایت ما واحدهای دوم ریاست هاست. ریاست امور زنان است. کی ریاست های ما در بخش زنان فعالیت خود داره. زمانی که یک زن متضرر میشه، زمانی که یک حادثه رخ میده و یا اینکه به خاطر ارتقای ظرفیت، به خاطر توانمندی خانم‌ها، این واحدهای دومی ما فعالیت داره. واحدهای سومی ما بیشتر زنان شورای ولایتی است که اینا در ولسوالی ها فعالیت میکنن و چون قبلا هم تعداد اینا بسیار اقلیت قرار داشت، نظر به تقاضا ما تقاضا کردیم که دوباره همین شوراهای ولایتی افزایش پیدا کنه تا مشکلات خانم‌ها رو برسانن. ما نه تنها در مرکز بلکه در ولایت هم واحدهای دومی ما، ریاست‌های ما به خدمت زن است و فعالیت خود انجام میده. در بخشی که شما میگین در ولسوالی ها چی کارکردها صورت گرفته، بر بخش آگاهی عامه و به خاطر کاهش خشونت، ما ورکشاپ ها و سمینارهای بلاوقفه خود در تمام ولسوالی ها و همچنان مناطقی که تحت تسلط حکومت باشه و امنیت باشه ما پیش بردیم. و در مناطقی که تحت تسلط حکومت نیست و مناطق هست که واقعا امنیت نیست، ما با هماهنگی وزارتخانه های زیربط که ما با وزارت محترم عجوقاف هماهنگی که داریم، بیشتر ما مشکلات خود بیان کردیم و مطابق از این ما در مناطق از علمای دین، از خود بزرگایی که در مساجد هستند، از اینا تقاضا کردیم که در بخش آگاهی دهی باید اینا فعالیت داشته باشند و اینا دوش وزارت امور زنان فعالیت خود پیش میبرند. و شما سوال کردین در بخش سواد آموزی. در بخش سواد آموزی وزارت چون وزارت نظارت کننده است، ما در تمام بخش هایی که در بخش ارتقای ظرفیت است یا توانمندسازی اقتصادی است، هر بخش صنعتی از ما منایس وزارت امور زنان تقاضا کردیم از اونا که 1 ساعت اختصاص بدن خاص به خاطر سواد آموزی خانم‌ها. یعنی هر کاری که در هر فابریکی کوچک است، هر کارکردی که دارن در ضمن 1 ساعت مختص به خاطر سواد آموزی خانم‌ها ما مد نظر گرفتیم. و این کارکردها است که در مناطق دوردست داریم. خبره دی وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې که چیرې تاسو نسو کولای طریقه چې پورې ورسیږي، بیا د دیني علماو نه تاسو
تاسو مرسته غواړئ چې له خلکو سره خبرې وکړي لیک څه واضح او ژوندي مثالونه یې راکړي کومو ولسوالیو ته تاسو تللي یې که تاسو تللي نه یې په هغو ولسوالیو کې د نورو مربوطه ادارو نه تاسو مرسته غوښتې ده هلته څه لاسته راوړنې تاسو لرئ بیشتر فعلا در مدت چندی که میشه توجه خاص ما بیشتر در صفحات شمال افغانستان است. اینا در بخش آگاهی ها ما فعالیت دارند و در ضمن از ما بیشتر از خانم‌ها را دعوت کردیم که اونا در مرکز در ولایت اینا تشریف میارن در بخش آگاهی ها ما و یا در بخش آگاهی در بخش قوانین مقررات است که ما اینا رو میتونیم در بخش آگاهی تاسو په کلیو باندو کې مثلا د حج او اوقاف له محترم وزارت نه د غوښتنه هم کړې ده او یا داسې کوم پلان لري چې مثلا په جماعتونو کې د موږ دیني عالمان چې دي که د کلي نه زه خپله ښځه څنګه راولم مرکز ته راوړم چې ودرېږه دلته د عامه پوهاوي کوم ورکشاپ د تراسه کښېنه چې به زده کړي یا به خپل میړه د راوله نو هلته په جماعتونو کې دیني عالمان دي او یا دغه ملا امامان دي دوی داسې څه پروګرامونه لري چې هلته خبرې وکړي شما فکر نکنین که ولسوالی ها تمامش اشخاص هستند که واقعا سواد ندارن و اشخاص هستند که واقعا از همه چیز آگاهی ندارن او تاسو بعض خانم‌های هستند دغه ولسوالی کې د ما خور وهل کیږي په دغه ولسوالی کې دغه پزا پریساوي د په دغه ولسوالی کې 12 کلنه و کلنه ماشومه جنې په زور واده سوي ده خدا خبرم ده کنه مخوازی مثالونه لرو شما ببینین وزارت امور زنان مطابق صلاحیت کاری خود پیش میره مگر میگه ما نمیتونیم به نیم نفوذ جامعه که به شکلی که باید برسیم رسیدگی صورت بگیره در اینجا ما وزارت اطلاعات فرهنگ داریم وزارت حج و اوقاف داریم و وزارت تحصیلات عالی داریم وزارت در بخش تعلیم تربیه معارف است اینا باید دوش ما حرکت کنن به خاطر که در بخش آگاهی ها تنها وزارت باید حج و اوقاف به خاطر فرهنگ سازی باید اینا با ما حرکت کنن مثلا مکاتب بسیار مسدود شده و یا مکاتب در دسترس خانم‌ها قرار نداره ما دادخواهی کردیم مشکلات خانم‌ها را ما سنجش کردیم خانمایی که به مکاتب اجازه داده نمیشد علتش چی است که چرا استادای از طبقه اوناس نیست ما دادخواهی کردیم آواز خود به وزارت معارف رساندیم که بیشتر در مناطق ولسوالی باید معلمان اوناس تعیین شود نهیدی سر را بسو تاسو ته له عامه ګډینه نیولې تر ولسمشر پورې په دولتي ادارو کې د ښځو پر کمرنګه حضور نیوکه کوي د همدغه ستونزې د ختمولو په پار تاسو څه فکر کوئ باید کومې لارې چارې په لاس کې ونیول سي او څه کارونه باید وسي برمیگردم به صحبتی که قبلا شما و وکیل صاحب داشتین من جدا طرفدار همچون پالیسی ها هستم من فکر میکنم مبارزه فکری بالکل موږ هم د همداسې پالیسیو طرفدار یو خو که چیرې عمل هم وسي تنه د پاڼو باندې تنه د پاڼو په سرخطونه باندې ماته به څه ورسوي من برمیگردم وقت قانون من خشونت علیه زن جور میشد فکر امی بود که خب قانون جور شد ولی او تطبیق نمیشه او عملی نمیشه امروز ببینین امسال حدود 1300 خانم شکایت خود از طریق قانون من خشونت علیه زن به سارنوالی رساندن یعنی وقت قانون یا پالیسی یا استراتژی وقتی اینا یا مقرره وقتی اینا اول جور میشن و یک مدت زمان وقت میگیره داس فکر نکوي چې موږ ډیر په قراري روان یو په دې برخه کې قانون جوړو شعار جوړو جلسې او غونډې جوړو سمپوزیمونه جوړو په عمل کې څه چې موږ غواړو چې عمل کې باید هغه څه وسی په عمل کې بیا دیغه فیصدی ډیره کمه ده اگه سست پیش میریم ما شما من حیث خانم اولتر از همه بیاین انتقاد از خود کنیم من حیث خانم سست پیش میریم ما شما من حیث جامعه سست پیش میریم ما شما به صورت عموم سست پیش میریم اگه هدفی باشه اگه گفتار اگه تحلیلی باشه که ما شما سست پیش میریم قانون هست چارچوب قانونی هست یک جای هست که مثلا گفته میشه اگه شما کدام شکایت بیارین اونجا یک صدای شما شنیده میشه ولی که مثلا چرا خانما نمیرن نمو شکایت خدا نمیرسانن ولی که مثلا چرا اونمو هم وقتی که شما میاین از صحبت از خشونت علیه خانما میکنین در سطح دهات من خودم از یک قریه هستم من خودم از یک دهات هستم وقتی من مثلا در سالهای 2001 و 2002 به قریه خود میرفتم من یک خانم متفاوت میدیدم ولی وقتی حالا مثلا در سال 2010 میرم اخلو تاسو خبر د زبر اعظم قدرمنو لیدونکو لنډه دمه لرو د خبرونه دوام ته بیا هم خراغلس مهرباني وکړئ وقتی حالا در سال 2010 میریم ما تلفن‌ها را در سطح ولایت خود و در سطح قریه خود که بسیار یک قریه دوردست است در اونجا من میبینم من دسترسی خانم‌ها را به تلفن‌ها میبینم سست
وقتی میگیم که مثلا خانم‌ها یا وضعیت خانم‌ها بسیار به صورت سست پیش میره، این دلیلش است که یک مسئله اساس است. این یک مسئله طور که قبلا گفتم مسئله نیست که جدا باشه. این مبارزه فکری است، مبارزه تحصیلی است، مبارزه امنیتی است. یعنی تمام ابعاد متاسفانه وضعیت خانم‌ها یک وضعیت مستقل نیست، وابسته به تمام ابعاد دیگه جامعه و وضعیت به صورت عموم است. ببخشید سوال شما برګه ما دا ویل چې په دولتي ادارو کې د ښځو پر کمرنګه حضور نیوکه سوې ده، عین ولسمشر په دې خبرې نیوکه کوي. ښه اوس څنګه کولی شو چې دا ستونزه حل کړو؟ هغه لارې چارې راته ووایي. اول خب پالیسی‌هایی که مثلا از مسئولیت خانم‌ها مخصوصا در دوایر دولتی مسئولیت از واد اوج ذکر شوه، همچون پالیسی‌ها باید ایجاد شوه، همچون قوانین باید ایجاد شوه، اونا باید تطبیق شوند، اونا باید در سطح اجتماع در مورد از وا صحبت شوند. سخنگوی صاحب محترم بسیار یک مسئله مهم بحث کردن، یعنی تمام سکتورها، نه تنها یک وزارتخانه بلکه تمام نهادها، مثلا وزارت حج و اوقاف امی وضعیت خانم‌ها را مثلا بالکل از طریق مساجد پیش بره، در کتاب‌ها ذکر شوه، مثلا در وزارت معارف باید در بخش کار کنه، مثلا وزارت تحصیلات عالی باید در بخش کار کنه، مطبوعات باید در بخش کار کنه. ډیره زیاته مننه. خیر اوسئ. اغلې رابسم تاسو ته ولسمشر وایي ښځه د ټولنې لومړۍ درجه شخصیت ده. ښه اوس په افغاني ټولنه کې موږ څنګه کولی شو چې ذهنیتونه سره برابر کړو چې دا خبره ومني؟ په دې کې خو شک نشته. اول خو موږ نیم د نفوس یو، بیا دا په خپله یو شخصیت ده او همداسې خدای پیدا کړی ده، نور نو باید په دې کې خبرې ونیسي. ولې دا چې څنګه ذهنیتونه ورته آماده کړو تر څو دا ومني، فکر کوم دا دومره ستونزمنه خبر نه ده. صرف دومره ده چې د ټولنې هر وګړی هغه حقیقت ومني چې د ټولنې د وګړو په حیث موږ حق لرو چې ښه ژوند وکړو. د ښه ژوند د کولو لپاره موږ حق لرو چې هلې ځلې وکړي، او دا هلې ځلې هم نارینه کولی شي هم ښځینه کولی شي. او کله چې موږ ټولنې ته راوځو نو یو بل ته احترام وکړو. ټوله موضوع په همدې کې. اغلې رابسم تاسو ته اوس څنګه کولی شو چې دغه ذهنیتونه آماده کړو؟ اغلې ویل چې دا خو اسانه کار ده، تاسو په نظر څنګه کولی شو چې دا ذهنیتونه ورته آماده کړو؟ اول غواړم تاسو تلویزیون طریقه د څو ولایتو کونړ، فراه، بادغیس، تخار، سرپل، جوزجان دغه ولایتونه هغه ښځې چې ځان کاندید کړی ده ولسي جرګې ته خبر ورکړم چې د افغانستان د ښځو شبکې ته د په تماس کې سي چې شمیره یې ده 0 430 او 430 په دریبه هم 07777 430 24 د دو ولایتو نه د خپل سی ویګان هلته ویسي چې ورسره همکاري وسي. دوام زه غواړم ووایم چې په دو وړیو باندې شړۍ نه کېږي. دا خبرې چې موږ تاسې کوو او دلته اوسئ، زه ورته ډېره خفه سوم، ډېره ناهیلې سوم ورته. که نور ډېر لرې لاړ نو دوی وزارت معارف د همکاري وکړي. کله چې د ښځو وزارت یو پالیسي ساز وزارت ده، آیا کومه پالیسي وزارت معارف ته جوړه کړې چې ته دا جز د نصاب د تعلیمي د وګرځوه چې څه رقم د ښځو حقوق مراعات شي، یا که موږ ورته زندانو ته لاړ شو د ښځو زندانو ته، او یا د مخدر موادو شفاخانو ته لاړ شو د ښځو شفاخانو ته، او همیشه د ښځو د حیا په باره کې غږیږي. یا ورځ چا ونه ویلې چې نارینه څه رقم حیا وساتي. دا مسایل هغه شیان دي چې په دا خبرو نه کېږي. دا یو ټینګې مبارزې ته ضرورت لري. اغلې رویا د ادرس بیا هم نیوکه وسوله چې د ښځو چارو په وزارت باندې تاسو اوس خپله وایي چې څنګه کولی شو چې دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو او افغانې ښځې وکولی شي چې خپل حقونه ترلاسه کړي. البته په لنډ ډول وخت مو پای ته رسیدلی. تشکر. یکی به جواب وکیل صاحب بگیم که مثلا در بخشی که تنها آگاهی هاما نباشه، باید بخش‌های نظارتی داشته باشیم. ما کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان داریم که اینا کمیسیون هایی هستند که اینا هیئت نظارتی تعیین کردن که از شفاخانه ملالای زیتون و همچنین محبسین اوناس همش دیدن کردن و گزارش هم آماده شده. کمیسیون ولایت و تمزیق به این کمیسیون نه تنها در مرکز بلکه در ولایت هم است. کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان است و اینا کارکرد و فعالیت خود انجام دادن. ډیره مننه. د موږ د خبرونې وخت پای ته ورسید. تاسو ټول نه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونې ته راغلی. خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو، خبرونه مو همدومره وه. مننه.